په دې مخ لږ مسکا راولې مینهوال دې ګوري کتونکي دې ګوري او ته چې وخاندې که نه داسې ښکاري لکه د بټۍ کې چې کوچې وخاندي بېعزتي ورله وکړه وایه مخکې ځه تور صاحب کم کریم مږي څه دپاره د حسن دپاره که زه خو کریم نه لګوم تا ته چا ویلي مړه څه فضول سوالونه یې شروع کړي دي نه همدغه ما وي چې لکه ته نه مږي لکه که نه او که مږي نو اثر یې نه دی کړی بس پرېږده ما یا مږم یا نه مږم مړه نه جاړم یار صحیح ده دا وګوره ښه تور صاحب تاسو کره غواګانې شته او غواګانې مخکې به م ساتلې هغه سره غوږ ویم که نه غوایې خود و ورسره دا څه چې ته په موږي را پرېوتې سپکې پوښتنې کوي ته ظالمه نو د ډېرې غوسې ده ول یاره دا دې څه کوي نه نو ته لکه دا سوال دی که نه موږي ضرورت شته په دې انټرویو کې نه که نه زما د لایف باره کې زما دا ستا لایف دی که نه چېرته داسې چې ورځ راغلی چې مطلب لکه خوېدلې او په موږي را پرېوتې بلکل را غورځېدلې ما چې ته پکې ناستلې په څه کرسۍ صوفه نو په کرسۍ صوفه یې د ناستې دپاره نو ولې ما دې کې غلطه کم ځای کې ویلي موږ خو یو سوشل ورکر یو میډیا والا یو کرسو باندې م خلک کېنئ نو زه یې به نه ښه دا څه تور صاحب تاسو د ودون له بېسته ولې دی د چا سره واده له بېسته تلې ما ته یو وښیه د ځانه لګیې هغه شاهنشاه افریدي واده له تلې داسې نور کسان ودون له دی په شرم د کار شته ورشه که نه تا دې پرېږدي ځه که نه نو ته څنګه به تا وي تا ورته وي چې موږ دیګونه والو موږ قصبګر یو دننه پرېښودو دیګ کې د سبا کوي چې وي هغه دیګونه تیار راغلي وه ته پښتون یې نه زه خو پنجابي شکل نه پته لګي بلکل پنجابي څه مطلب یار پښتون یم که نه ښه پښتون یې ولې زه ته څه ښکارم پښتون یې زده کړی عربي وایم عربي ولې ته نه پوهېږې نه نه شکل نه خو الله که داسې انسان ما په پښتنو کې لیدلي ستا دا شکل یا د سریلنکا یا د سودان یا کله کله به شهرت دپاره ځان داسې بېعزته کوي اوس ښه پوهېږي ایکټینګ کوي که نه یعنې هغه خپله یو سکرپټ یې دي د هر څه دی خپله ښه پوهېږي چې دا پوښتنه رانه کوي بس ریکارډینګ روان دی نو شهرت دپاره به کله کله داسې سختې پوښتنې او بېعزتي هم زغمي چې تا به خان بابا سره کولو دا واوره دا خاکې او دا پرینکونه که نه او داسې ډرامې مو سره جوړې کړي زبردست زبردست او ټولې ډرامې مامې تو څه ته ووایې چې چا ته وي ستاسو میاوي چې اعتکاف ته ناسته وم چې راپاڅېده وي شل جوړې بړستنې ګڼلې تور صاحب دا ته ووایې چې په شرمېدلې او دوس کې څه فرق دی دوس یي او دوس نه ښځه تښتېدلې او شرمېدلې لکه ځان چې والي نه زما خو داسې څه دغه نشته ولې هره بېعزتي به برداشت کوې صحیح سوالونه کوو که نه نو تور صاحب دا ته ووایې چې کوم موسم دی خوښي موسم خو زما د په شکال خوښي ښه او دا په شکال کې د کومې د میلوګانو د نولیانو خندا ورله خپله هم خاندي نو ظالمه ګوره سپرلي دې پرېښوده سپرلي پرېښوده تا ګوره اوړي جمع پرېښوده په شکال کې میان نه وځي که نه خلک ستا میان خوښي میان مې خوښېږه نه یاره یا الله شکر که امی آدم علیه السلام پشتون نبود اگرنی شما به تمام دنیا میگفتین که امی آدم پشتون در جنت معامله کرد ما را از جنت کشیدن آدم حوا سره پښتو ویلا خدای له موسی سره پښتو ویلا څه وایې کله ببین گندگی سر گندگی سلام نام چیز؟ ډېر خوږ ماشوم دی چی؟ دکتر بهار میراج ډاکتر بهار معراج چی شی وای ډاکتر ځان ته وای حال دکتر هستی خودت؟ خیکوک چپن سفیدت؟ یه خود چپن سفید نیست؟ ماشاءالله خب نام پدر چیست؟ راتب شاداب؟ راتب آفرین پدرت دوست داری یا مادرت؟ مادرم پدرمون هر دویش دواړه مور او پلار دواړه وی راته ګران حال چند ساله هستی؟ 1 ساله 1 ساله؟ اینو نابغه حال 1 ساله نیستی مگه شیر میخوری؟ شیر جدا شدم جدا شدی؟ چی خوش داری بخوری؟ شیر خوش داری بخوری؟ دیگه چی خوش داری؟ نان آفرین کودکستان میری؟ سن چند هستی؟ 5 سن 5 هستی؟
خب خیلی بگو برای ما که ترانه یاد داری؟ ترانه چرا؟ کوکورا داری کتاب که ده برگه چنار میشینه دانه انا دعوا پر میزدم سیر گفتالا ما گفتم داد بالا ماشاءالله صبح چی خوردی؟ سر رقم خان نان دیگه چارمخ چهارمغز خوریم پنیرم پنیرم خورده پنیر بس از سالادی دست دیگه تا نی دستا یادون علا سالادی ها توتی چه بگه بس کی بندی سین چمن المن کلی اوی ابلا چه بحالیز کی رفل وطن المن کلی ډیر هغه لومړی بیا ووایه چې ته چې را سره یې شنه ګلونه را سره دي وای سین چمن کې ناسم ټولو ګلونه لا ساله دي دیگه تا نی دستا یادون علا سالادی شابسي ستا نوم څه شی دی؟ زما نوم ابلال ابرار د کوم هلو ګوګل ما ته هغه غاڼه پلی کې لس ګڼ کفن او ببوزي راځي غرقه او و شرمېږه چې د پکتې او لویختان نه لري و شرمېږه چې د ننګرهار او رشکه نه لري و شرمېږه چې د خوست او پکول کې ګلونه نه ږدي و شرمېږه چې کندهاري او الګ دې نه ساتلې استغفر الله چې د هلمند دي او برمې ته نه غورځېدلې او و شرمېږه چې د لغمان او ګوپیان دې نه کرلي یاره دا کیسه بیخي خراب ټول ولایتونه والا پیژني دلته سره راغلی دی اقبال پلازې مخامخ ورغلی اقبال پلازا خو پیژنئ که نه که چا نه پیژندل نو کمنټ کې ولیکئ چې بیا ورته معلومات ورکړم زه خو سکول نه راغلم سکول نه راغلی زه کوتله ځه باشه ځه بې ځایه مه ګرځه Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Thursday, 70, 80, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29. بس دا ټایم بس کړه دې څه خفه یې خو بیا یو مسلمان پیل شي نو خفه بني اب ته پیل شي موږ په دې چې د وکالو دا ناکام شوی دی مکتب نو داږي څنګه تاسو پیږي بس زمونږ د ټولو کامیابي په دین کې ده دا دین محنت غواړي د دې دنیا امتحانونه خو به تېرېږي اصلي امتحان خو د آخرت دی ویل دا غواړم دا دي چې زه پیل شم خو انشاءالله مونږ به د آخرت په امتحان کې الله کامیابي ته څنګه ریلیکس یې یاره پلار نه ته ومنل والا پلار ته کوه کار وکړه نه ما زما د کال ضرورت نشته اوس به لایو انټرویو زما پلار ګوره فلم به ګورو فلم به مو د داجي منځ کې به ټاکره وي راغی نو کوه چې صاحب کشن دی چې کشن دی نو کوه چې صاحب alle pehले so सुबह ना गई मुसल्ला वाली इत्तेखार तो के मुसल्ला का absolutely not دا د هند په سرکونو چې کوم پخلی کیږي او کوم خوراکونه دي نو هغه لږ چټل وي نظافت ته بیخي پکې پام نه کوي په دې موږ یو ویډیو هم جوړه کړې ده نو ویډیو هم بیا تاسې وګورئ هم دغه زما چینل کې شته دی نو دی خارجیان دي کار څوک دي دی د هغې په هغه پاکوالي او نظافت باندې ریشخند والی دی وګورئ څه رقم کارونه کوي خپې هلته سبزۍ کې ایښې ده کوم ځای نه یې ګازره راویستله خولې ماته کړه مردار دغه یې راوخت موزیک یې ما سره هندي اچولی همداسې ګډوډي شروع کړې موږ لپاره احتیاط کوي دا دورې چې استنجا کوي نارینه زنانه دا نو د روژې د وخت ده او دا د استنجا ویډیو ډېره مشهوره شوې وه ډېره مبالغه نه کوي
لون لاس لمده ګوته غوړه ګوته دا که د غټ او د سماټي استنجا کې دا دې کې د مبالغه هم کول او دا دننه شوله نو په دې سره د روژه ماتېږي. ګوره مولانا صاحب دا ټنل نه دی، دا الله تعالی یو ترتیب سره شی پیدا کړی دی. بس چې دلته ساس کې اول خو ساس کې ننوځي نه. مولانا صاحب دا ټنل نه دی، دا الله تعالی یو ترتیب سره شی پیدا کړی دی. اباره مزغو چې تر څو پورې خبره پاس کړي نه وي دې نه کوزه څه شی وځي نه. ننوتل خو ډېره لرې خبره ده، وځي ترې نه. کنی دا خلکو نه به هواګانې جوماتونو کې بهیدې، خلکو نه به اودسماتي بهیدل. دا خو الله تعالی نظام داسې جوړ کړی دی چې د دې ګیټ چرته دی، دماغ دروازه او بټنې چرته دی، دماغ عصبي سیستم کوپړی کې بس. خو ښه ملګرو که ټیک ټاک ریاکشن خوند درکړی وي غواړئ نور ټیک ټاک یې جوړې کړو، ښایسته مزېدار ټیک ټاک یې. دا ټیک ټاک یې نو داسې د خندا والا مزېدار ټیک ټاک یې جوړې کړو او لږ سره وخاندو، ساعت مو تېر شي. نو راځئ ښه نو ملګرو ښه نو دوستانو که چېرته ټیک ټاک خوند درکړی وي ټیک ټاک ریاکشن خوند درکړی وي او غواړئ چې نور هم داسې ټیک ټاک یې راټولې کړو، ښایسته ټیک ټاک یې، جالب او د خندا ټیک ټاک یې، نو چینل در سره سبسکرایب کړئ، کمنټ کوئ او سپورټ کوئ، تشویق کوئ. نو زه هم کوشش کوم چې جالبه ښایسته او د خندا نه ډک ټیک ټاک جوړې کړم او دا پارټونه چې دي هفته کې که 2 ځل شو که 3 ځل شو کوشش کوم چې زیات جوړ کړم. نو زه خو هسې هم ټیک ټاک ګورم، نو زه یم چې ټیک ټاک ګورم او انټرنیټ هم لرم، راځئ چې په ګډه یې وګورو، ریاکشن پې وکړو خاندو سره، ستاسې تبصرې هم وګورو، خپلې تبصرې هم وکړو. نو ویډیو در سره لایک کړئ او چینل در سره سبسکرایب کړئ. مننه، ښه وخت، ښې چارې، کامیاب اوسئ.